تیر جمعہ مو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات واقعہ دا سیرت باب کی شروع کڑی و خدا میں در تویلیو چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گل پورز باندے لسم ہجرے کے دا سہر دا سلسنی میں اولس بجے ٹین کے دا دی دنیا نا بلی دنیا تا بل جہان تا سفر ہوگا دامیم در طویلیم چی نبی علیہ السلام دا وفات خبر چی صحابوں کی مشہور شنو صحابوں باند دیر عجیبہ کیفیات را لل لوی صدمہ ورنو لوی غمو دا حضور پاک شانم لویو او دا شان دا لویه دا وجنا صحابو سر جن دا سے تیر کرو چی دا پلار نزیاد پا صحابو حضور پاک تا نظر او حضور پاک دا صحابو تا دا بچو نزیاد نظر کو دا دوارو طرفو نڑیر عجیبہ مینا واقع دا سی مینا پا مخدز مکا چہر تپلار وزوی کی منہ موجود کم چی دا حضور پاک و دا صحابہ دا حدیبیہ دا صلح پا مقام کی چکم دا کافر و دا طرف نا نمائندو سہیل اچھے کلالارنو دا مکی کافرو تا وی چی گوری پام کوئی دا سے مینا دا چا مرگرو دا خپل مشر سرما ندلی دلی کم چی دا نبی علیہ السلام دا مرگرو دا حضور پاک سر دا وی قسم دی مولی دل چی دا غدا او دس پا بو با دا مرگرو صحابو یو بل سر جگڑی کولی دا غدا وجود نا چی با کم قطرے و کم ساس کی دا بو جدا شو اوے پزانونو مگلے جگڑے بے کادو یقتتلون علی وضوئہی دا اغا مرگری صحابہ دا سیو چی دا اغا دا او دس پاوبو ممکن دا یو بل سر جنگونا کڑے دمرے مینے ہو دا پلار دا او دس تاوبونا خلق رکھا کئی دا مور دا او دس تاوبونا خلق رکھا کئی او دا حضور پاک دا انزامون مبارکونا دا او دس سکمی او با بیدل صحابہ و جمنا او بیا فرمائی دی خرستو بیا مسلمان دی آغا وقت کے وی کافر ہوتا وی دا خلینا چی بے اخراش کے مبارک لار مبارک کی تو کلے مبارک کو سر منگ لگا وغا وقت وی کافر ہو چی خراش کے لار بے کلے تو کلے زمکی تا ندی رسیدلے اغا دا دا مرگرو پلا سنونی ولی و پزان بے مگلے تاسو دین اندازو لگوے چی دا کم خلق و دا خپل مشر سر دمر مینی دا آغا پا وفات بداغی کیفیت سنگی میں او حضور پاک پا خپلا دا صحابہ مطالق اغیط بوے انما انا لکم بمنزلت الوالدت للولد وی دستاسو دا پارا دا سیم لکا پلار دا بچو دا پارا او دسماتی چلونے و تخولی او دس بداسی و چلے دمرکانی بے استعمال ہے او بو بداسی استعمال ہے دین اندازو لگوے چی دا صحابہ دا حضور پاک ونیس کی سمر محمد سمر مینہ نو چی دا سی دا مین شخصیت دا خلق دا من نلارشی او بیا دا اللہ پیغمبرم دے او دمرلوی عظیم شخصیتم دے او صحابہ عجیب محمد مینہ مور کرے دا نو دا دی صحابہ بس کیفیت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی وی پکما روز چی حضور پاک مدینی منوری تشریف روڑو اضاء کل شیئن ہر شیء روخانہ ہوئے او پکما روز چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تشریف روڑو وی انا لفی دفنہی وی من دا حضور پاک پا دفن کلا مصروف ہو مونگا دا پیغمبر علیہ السلام دا قبر مبارک دا خورنا لاس نو ساندلے دفن کی مصروفو او اگلا
وسلم كل شيء وی هر شی تیار تیار اغسم نماسوس دا روحانی کیفیت تے ظاہری کیفیت مام بھی ممکن دا خدا روحانی کیفیت تے منظر کے وجیبہ خوشحالی و سکون یو رنا محسوسولا او پر نظر رات دا دنیا روخان اخکاری دا دفن کے موجود یو لالاس ندی سندلے چی منتحر شی تیار تیار اخکاری نو کیفیت پا حیوانات دا حضور پاک یو بغلا وتوی پا عربی کی تاسو اچر وتوی چه نبی علیہ السلام پاگی باندې سورلی کولا چه حضور پاک وفات شو آغا نیغ روانه وکویت دانا بردو دین اندازو لگوی دا حیواناتو دا پیغمبر علیہ السلام سر دون مینا دا انسانان و سور محبت و سور مینا نیو قیامت راغی بصحابہ ما در طویلو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل بے ہوش شو دمرے ہو جلنتی بے ہوش شو اغنا و حد جاہلیت ما ادت یا غزان ہوئی اور زان تک کئیو چگے و باسی دا صحابو ندی کڑی نا پا شریعت کے منع دی حضور پاک دینا منع کڑی دا گریوان کھلولو مخونا والا چگے والا دا جاہلیت چگے والا دا بالکل ممنوع دی ارسم رلوی شخصیت کی وفات سی دا بنکے دا منع دی پا شریعت کے لیکن دا ظلط درد خود دے کنا دا سے ہو جا رستر گناوخ کے روانی دی بے ہوش پڑے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و صحابی ہوئی دیوان تا ڈڑا والے وا دور سر خبر کم چاڑا دی گنگیل جبے کار لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متعلق میں دوجی پا ممبر ادرے تورے لاکی ہونے والا چھانا میں اور دل چی حضور پاک وفات تے پدی تربت سروا برو داوت پتہ دا چی حضور پاک وفات کی گی لیکن اس کار نہ کے دماغ کیفیت دا ذل غم صدمہ رہتا لے وی کوہی تور تا جسنگ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ ملاقات تا تلیو دا غسی غیم تلیلی اور عزیبو چی سوک وی چی وفات تے منافق تے پدی تربت سروا اور حضرت ابو بکر صدیق راگے جڑا کے صحابی ہوئی دی سینین سلگے ہوئی اللہ استقامت ورکڑو سرگو ماندے اوف کے روانے دنیق و حضور پاک ورا گئی وچے نبی علیہ السلام مبارکی وکتا پویشو دا بی بی عائشی دا دلول پکوٹا کی خکلے گا فاکب علیہ پی ورپریوا وقبلہو اخکلے گا اورتوی بی ابی انت و امی یا رسول اللہ زمامون پلار درنا قربان تبت حیا و میتا پا جن سخکلے وی اپا وفات سخشتے او بیا فور روت بس پیش جنوت خلق عمر تتاودی و غطوریس دے دو صوت یو دے جاری صوت بل دے جاری تینا سکیفیت دے حضرت عمر دے بھی خوش عمر انا کو دے در ممبر آل تبل جماعت کے ادرے در اور دے اعلان من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات اے خلق اعلان ہو رہے کہ سوک دا نبی علیہ السلام عبادت کی اثر دنیا تلے او کسوک ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت کسوک دا اللہ عبادت کی اللہ جم دے دے غلط مرگ نرسی او بیدا آیت لسوما محمد الا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا اللہ بدگودیدہ پیغمبر دے استاد قد خلت من قبله الرسل دنا مخ من پیغمبران را لگو دا دنیا نلا افا اماتا فدی وفات شی او قتلا او یا بالفرسو کی شی انقلبتم على اعقابكم نتاسو ببی اخبر ایمان پریدے دین بپریدے ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين کسوک دین پریدی یہ حضور پاک والے وفات شو دا دین خواغ سر متعلق و چہلار دینم ختم شو ویدہ خدای سے نشی کون خدای جمدے دی دا اللہ عبادت کرے اور بے پورا اعلانوں کو ناشنا بیانوں کو ایرونوں
وی حضور پاک ډیر ګوره تعزیت ورکوي د صبر. اے مسلمانانو حضور پاک له خدای ډیر ژوند ورکړ، 3 کاله د رسول الله مبارک نه خدای د دین ډیر بېکار نشته، د هغه په ذریعه الله دین مکمل کړ. هغه د خدای ملاقات ته لاړ، خو زموږ د خدای دین پرېږدو. داسې دین حضور پاک راوړه چې هغه محکم دی، منسوخ کېدو والا نه دی، تر قیامته پورې به موجود وي، ختمېدو والا نه دی. مونږ به خپل او مونږ یې داسې قرآن راوړی دی چې رڼا د رڼا، حلال پکې دي، حرام پکې دي. مونږ به د پیغمبر علیه السلام د راوړلی شوي دین تابعداري کوو. د حضور پاک مینه دا ده چې د هغه د دین تابعداري وکړو. حضور پاک سره محبت دا دی چې د هغه قرآن کلک ونیسو. حضور پاک سره مینه دا ده چې هغه کوم احکامات راوړي د هغې مونږ پابندي وکړو. بیا عمر ته وایي عمره تا دا نه دي اورېدلې انک میت و انهم میتون، چې دا خلق بم د دنیا نه سفر کوي، مرګ به راځي، حضور پاک له به راځي. او دا دې نه دي اورېدلې وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، چې ستا نه مخکې د یو بنده لپاره ما همیشه ژوند نه دی مقرر کړی. افإن مت فهم الخالدون. دا دې نه دي اورېدلې چې بالفرض چې تا نه خدای ساه واخلي او د دنیا نه دې رخصت کړي، نو نور خلک بله جمدي پاتې کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې دا خبرې مې د حضور د ابوبکر صدیق واورېدې، چې دا مې واورېدې، ولایت مې یاد و هېر شوی مې و، خو چې مې واورېدې دا خبرې وی دم ښه واقعي حضور پاک وفات شو. وی قسم دې که خپو ټینګولم بیا خپو مې کار پرېښود، بلکل مې خپو کار پرېښود، دغې پورې مې یقین و چې نه دی وفات. بیا مې خپو کار پرېښود، خپو نه شم ټینګولی، ځمکې ته پرېوت. دا یو کیفیت په صحابو تېر شو. وفات د حضور پاک مبارک وشو. چې وفات وشو په دې کې سره اختلاف وشو، او بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې خو د غم غرونه پرېوتلې. خو د حضور پاک کشره بیبي ده، لور ده، کشره لور ده، ډېر زیات محبت دی یو بل سره، ډېر زیات محبت. اولاد سره هم د خلقو مینه زیات دی، بعض اولاد سره غیر اختیاري محبت زیات دی. دې سره خو د حضور پاک نارینه بچي خو د نبي علیه السلام ماشومانې کې مړه دي، دې سره ډېره زیاته مینه بې انتها. هغې به ویل صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. وی زما په دې سر داسې مصیبتونه پرېوتل، داسې غمونه، وی که دا مصیبتونه او غمونه په دې ورځو را پرېوتل، د ورځو نه رڼا به ختمه شي، دې نه به شپې جوړې شي. حضرت انس فرمایي چې مونږ کله د حضور پاک قبر مبارک دفن وکړ او خاورې مبارک یې پرې واړولې او واپس شو او چارې په اوږه وې تلو کور ته تلو. نو بیبي فاطمه راته لار کې ولاړه، نو مونږ ته وایي یا انس دلته راشه، اطابت انفسکم، زړونه مو خوشحاله شو، په دې مو زړونه خوشحاله شو چې تاسو په رسول الله باندې زما په پلار خاورې واړو. دا د هغې هغه درد دی، دې نه به بنده کېږي. تاسو زړه خوشحاله شو، په دې مړو مطمئن شو، زما پلار باندې د الله په رسول مو خاورې واړو. او څنګه حضور پاک مخکې پیژنګویي کوم قصو شو، د نبی علیه السلام د وفات نه شپږ میاشتې پس ورپسې دا پلار وفات شو. حضور پاک ورته ویلي دا د نبی علیه السلام یو پیژنګویي وه. دا پیژنګویي د حضور پاک معجزې وې، معجزې. کله چې وغواړي خدای پاک یې پیغمبر ته وکړي، چې ونه غواړي نه کېږي.
وی تا به د ټولو نه مخکې به شپږ میاشتې پس ټولو نه مخکې به ته ما پسې په خپل خاندان کې راځئ. شپږ میاشتې پس وفات شو. بهر کې وفات د حضور پاک وشو، دفن به کوم ځای کوو؟ چا وی چې شام ته وړو، بیت المقدس، هلته نور ډېر پیغمبران دفن دي، نو هلته به دفن. چا وی چې نه مکې مکرمې ته وړو، د پلار نیکه وطن دی او د پلار نیکه مقبره ده، هلته به دفن. چا وی چې نه د بقي مقبرې ته وړو، بقي مقبره کې بچي لوڼه دفن دي، نو هغې کې به دفن کړو. حضرت ابوبکر صدیق نه تپوس وکړو چې څوک خلقو په اختلاف دی؟ وایي تاسو ته پته نشته؟ ما په خپله د حضور پاک مبارک نه اورېدلی، ما اورېدلی چې پیغمبر دپاره الله کوم ځای خوښ کړي ساتي او هغه ځای وباسي. نو داسې به کوو چې کوم ځای کې دی وفات کوم هلته به دفن کوو. بس ټول صحابه خاموش چپ شو. نو چې کوم ځای د وفات شوي و، د هغه ځای نه هغې اوچت کړل، لږ یې خوا کړل او هغه ځای کې ورته قبر وکړل. بیا په قبر کې اختلاف شو چې لحدي قبر ولا وباسو او که شق ولا وباسو. چا وی لحد خلي، چا وی شق خلي. نو په مدینه منوره کې دوه صحابه وو، یو به لحد ایسته او بل شق. حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه به شق ایسته او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه به لحد ایسته. نو بس فیصله په دې وشوه چې دی ورشه کم صحابي مخکې راغی، هغه خپل کار شروع کړي. اتفاق دا و چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په کلي کې نو او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه راغی، نو نبي علیه السلام له لحد وایسته. دومره لحد یې حضور پاک مبارک له وایسته چې تبی پې نهه تبی پې راغی، که چې خښتې ده نهه دا پې برابر شو. بیا چې کله حضور پاک لمبه غسل یې ورکو، وی صاحب غسل به څوک ورکوي؟ وی صرف د خپل خاندان خلک برای وکړي. څوک؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ. دا حضرت عباس دو زامنو، حضرت فضل ابن عباس او حضرت قصم، او یو دا پیغمبر علیہ السلام دو غلامان، یو حضرت اسامہ ابن زید او بل حضرت شقران رضی اللہ عنہ. بس دوی دا علیہ السلام دا غسل بندوبست او انصار و آواز وکړو، اے بندے خدای به خدای بندگانو، وی زمونږ د پیغمبر علیہ السلام کې څه حصه نشته؟ ټول کارونه تاسو په ذمه واخیستو، موږ نه هم پکې څه حصه راکړی که نه؟ هغې و دړمنو علي صاحب آواز وکړه، نه زمونږ په پیغمبر کې د بل څه حصه نشته. نو بیا یو صحابي دی حضرت اوس انصاري رضی الله عنه، هغې وردننه وی زه راځه ته هم رادننه شه. نو هغه به اوبه راوړلې. حضرت علي او حضرت عباس، حاجي صاحب یې د تره زوی عباس یې ترو، هغې غسل ورکاو او د نورو اوبو سره وجود اړو چې اوبه راوړلې. بیا چې غسل ورکاو، وی جامې لرې کړو که نه؟ سره د جامو غسل ورکړو که بغیر د جامو نه؟ حضرت علي رضی الله عنه په دې اختلاف کو چې په موږ باندې داسې بېهوشي راغی، ځنې مخکاته شو. وی دې کې یو غیبي اواز شو چې پاک کوئ د پیغمبر علیه السلام نه جامې ونه باسئ، سره د جامو غسل وکړئ. وی سره د جامو باندې غسل یو ناشنا خوشبو محسوسه ډېر عجیبه. بل شا او د یمن د سحول ښار د خامتا دوه سپینې څادرې وې، د خامتا د سحول ښار درې یو نه ورته کمیس جوړ کړه. دا حدیث کې راځي چې کمیس پکې نو، هغه دا ګنډلې کمیس پکې نو، دا چې مونږ کوم ګنډلې کمیس وي، د کفن کې خو ګنډلې نه وي که نه، هغه نه ګنډلې کمیس وي. یو به کمیس و
او 2 څادرې وې. سحور خان په یمن کې دلته جوړ شوی د سپینې خامتان، هغې کې حضور پاک مبارک له کفن ورکړ. چې کله کفن وشو من جنازې سره به څه کوو؟ بهر راوباسو؟ وایي نه. په مسند د احمد کې په مسند د بزار کې یو حدیث دی، نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړ صاحب تا د جنازې په څه طریقې؟ وایي چې کله زه وفات شم نو تاسو ماله کفن راکړئ، غسل راکړئ، ټول بار راوځئ. اول به جبریل راځي زما جنازه به، بیا به میکائیل راځي زما جنازه، بیا به اسمان فرشتې، بیا به د ځمکې فرشتې جنازه کوي، بیا د عام مسلمانان جنازه کوي. نو چې څنګه دغسې وشو نو دوی بار راووتل، نو فرشتو جنازه وکړه. بیا بیبیانو ازواج امهات المؤمنین هغې جنازه وکړه. حضور پاک نه تپوس شوی صاحب جنازه به ستا څنګه کوو؟ وی زما جنازه کې به درود شریف وایئ، د الله ثنا به وایئ، تکبیرات به کوئ او دعا به کوئ. نو داسې غونډه جنازه په بهر د حضور پاک نه ده شوې. 3 څلور کسان چې څومره ځایدل کوټې ته هغې به دننه کېدل، خو جنازه به یې کوله، د الله ثنا به یې وي، درود شریف به یې وي، تکبیرات به یې وي، دعا به یې کوله. بیا به راوتېدل، بیا به نور وتل، بیا به هغې راوتل، نور به وتل. اخره کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شوی، هغه جنازه وکړه. ښځو جنازه کړې ده، ماشومانو جنازه کړې ده. سیرت مصطفیٰ کې مولانا ادریس کا دہلوی رحمت اللہ علیہ لیکلي دي چې تقریبا 150,000 کسانو د حضور پاک جنازه وکړه. خو دا چې زموږ د خلکو په شان جنازه د حضور پاک نه وه. خلکو به ځان ته دعا کوله او حضور پاک ته به یې درود شریف به یې او تکبیرات به یې. دې درمیان کې چې حضور پاک لا دفن شوی نه دی، د مدینې چې کوم باشندګانو انصار هغې په سقیفه بني ساعده کې جمع شو، او د هغې دا سوچ و چې موږ به یو مشر مقرر و، بادشاه به اوس مقرر و، بادشاه به څوک وي. نو هغې په دې یارېدل چې هسې نه دا مهاجرین دي د خپل طرف نه څوک بادشاه مقرر نه کړي. هغې را جمع شوي په سقیفه بنو ساعده کې، دا د مدینې منوره کې د دوی د میټینګ او د مشورو یو ځای، یو باغ. ورسره یو څو مهاجر هم ورغلي وو. هغې وایي موږ بادشاه مقرر و. مهاجر ورته وایي چې تاسو څنګه مقرروئ؟ انصار مهاجرین نشته. دې کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق ته چې اطلاع ورکړه چې شام یې زر ورشئ، ګورئ هغې بادشاه مقرر دی. دی روان شو، یو 2 کسه وله لار کې مخې ته راغلل. هغې ورته وایي شام یې زر ورځی، ګورئ که ناوخته هم کړې نو هغې بادشاه مقرر دی. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړه ورغلل. چې ورغلل د دې یو مشر ناست و، حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه، دا د خزرج قبیلې سردار. تبې و د پاسه پې څادر پروت و، او انصار ډېر زیات را جمع شوي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې تاسو څه له جمع شوي دي؟ انصار وایي چې موږ ځان نه مشر کړو. او بیا تقریر دا وکړو چې ګوره موږ خو د مدینې خلک، تاسو د بار نه مهاجر راغلی، دا خو زموږ حق دی چې مشر به زموږ دی، بادشاه به زموږ دی، دا وطن زموږ دی، کلی زموږ دی. تاسو د بهر نه راغلی، ټیک دی چې تاسو خدمتونه د اسلام شته، د دین شته، هجرت هم کړی دی، خو کلی زموږ دی، وطن زموږ دی. موږ تاسو له پناه درکړې ده، موږ تاسو سره منډې ترړې والې دي، موږ د پیغمبر علیه السلام خدمتونه کړي دي. نو
بادشاہ به زمون وي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې ما زړه کې تقریر جوړ کړی وی ابو بکر پرې نه خبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسې او د انصارو ډېر صفت دی. د انصار زه دا منم چې دا وطن دا کلی ستاسو دی. زه دا منم چې ستاسو د برکت نه الله اسلام له ډېره لویه غلبه ورکړه. زه ستاسو صفتونه منم چې حضور پاک د وفات په وخت کې ستاسو صفتونه کړي او تاسو د اسلام لښکر یې. او که تاسو ایمان نه وی راوړئ نو موږ به دلته نور راغلی اسلام به دومره نو مضبوط شوی. تاسو موږ سره ښېګڼې کړي دي، حضور پاک سره مو کړي دي. لیکن یو خبره د ما واورئ که دا چې دا بادشاه به یوازې د مدینې که دا به د ټول عالم اسلام که دا بادشاه یوازې د مدینې وي خو حق ستاسو دی چې تاسو بادشاه مقرر کړي. خو که دا بادشاه د یمن به وي، د شام به وي، د مکې به وي او د ټول وطن به وي، نو څه مو خیال دی د مدینې د خلکو بادشاهي به دا نور خلک ومني؟ چرې به مو نه مني. او که دا بادشاه د پیغمبر علیه السلام د خاندان نه وي نو ټوله دنیا بیا مني. او دا هر څه به پرېږدو په خپل ځای. وایي موږ مهاجر یو، موږ ستاسو نه مخکې ایمانونه راوړي. موږ په مکه کې ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړي. موږ لاول حبشې ته هجرت وکړو، بیا مدینې ته هجرت کړی. ستاسو خپل فضایل زموږ خپل فضایل دا هر څه به پرېږدو. تاسو ټولو نه په شریکه یو تپوس کوم چې حضور پاک دا نه دي ویلي چې الائمة بالشر قریش چې بادشاه تاسو د قریشو نه مقرر کړي، مناسب دی چې د قریشو نه مشر مقرر کړي. دا تاسو نه دي اورېدلي ټول؟ بس هغوی غلي شو. نو تاسو ولې پیغمبر ته هم د خبرې مخالفت کوئ؟ دا خو نن پخپله ویلي او واقعي داسې قریش د پیغمبر علیه السلام خاندان مضبوط خاندان. خدای پاک د نبی علیه السلام د بعثت دپاره دا خاندان غوره قریش او د قریشو بادشاهي ټوله دنیا به ومني او د انصارو بادشاهي به صرف د مدینې خلک ومني. نور بیا نه مني، جګړه به جوړه شي. یمن خلک وایي چې نه دا زموږ وطن دی، موږ خپل وطن کې خپل بادشاه مقرر. لکه تاسو چې مکه مدینه زموږ د خپل مقرر و. مکې والا وایي چې زموږ وطن دی، موږ وطن کې خپل مقرر. شام والا وایي زموږ وطن دی، موږ شام کې خپل بادشاه مقرر. نو په هر وطن کې خپل خپل بادشاه چې دا خو مسلمانان تباه شي. دا نه کوو چې د وطن څوک دی به بادشاهي، نه، د پیغمبر علیه السلام د خاندان سړی بادشاه او حضور ابه ټول ومني بیا. او پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې بادشاه تاسو د قریشو نه واخلئ. چې دا خبره هغې واورېد هغې ویې ټیک شوه. و یو خبره زموږ ومنئ وایي منا امیر ومنکم امیر. وی دا یو به ستاسو نه شي یو به زموږ نه شي. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي دوه بادشاه کېدی شي؟ ممکن نه ده. وی داسې به کول نحن الامراء وانتم الوزراء. وی د قریشو نه به بادشاه مقرر کړو، وزیران به ستاسو، تاسو مشوره به ورسره وي. بس هغې به ډېره ښه چې دا خبره یې وکړله. حضرت ابوبکر حضرت عمر لاس نیو چې دی به بادشاه کړو. حضرت عمر پاسې وی دی عمر سره بیعت وکړې. عمر صاحب وایي د ابوبکر مې ټولې خبرې خوښې شو، خو دا مې خوښه نه شوه چې زه یاد کړم. مې چې غلی شه ته چپ شه زه خبرې کوم. مې چې تاسو خو دا ومنله چې حضور پاک وایي چې بادشاه به د قریشو وه، دا خو منله. وایي د ابوبکر نه غوره به څوک وي؟ د پیغمبر علیه السلام د سفر د هجرت ملګری لومبی مسلمان دی، لومبی. او د نبی علیه السلام د غار ملګری دی. او حضور پاک په خپل ژوند کې په خپله مسله دی ودرولې، بل څوک یې نه شو درول په خپل ژوند کې. او چې کله به نبی علیه السلام چې تا بار وته ابوبکر به په کلي یو ځل صلح لته، نو بلال ته وی که زه رانلم د دوه کسو صلح یې کوله، ابوبکر مخکې که چې دې موضوع کې تاسو ته پته نه ده د ابوبکر نه زیات قیمتي او حضور پاک ته خوښ او په صحابو کې بهترین انسان بل څوک دی چې هغه ونه کړ. بس ابوبکر ته ویل ښه دی خوښ کړه. لومبی بیعت ورسره حضرت عمر فاروق دا زموږ خلیفه شو. بیا انصار لارې له هغوی بیعت دا زموږ خلیفه شو. دې ته خاص بیعت وایي. بیا راغې مسجد نبوي ته او اعلان یې وکړ چې خلک ابوبکر مونږ خلیفه کړ د پیغمبر علیه السلام، خلیفة المسلمین به ورته د نبی علیه السلام خلیفه دی.
که چاته په دې اعتراض وي چا اعتراض کولی شي ټول رال ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت خاص بیعت مشو عام بیعت مشو حضرت علی رضی اللہ عنہ یو سورة پس بیعت هغه د نبی علیہ السلام په هم کې شریکو ترمنم و پریشانم نو راغی دا حضرت ابوبکر صدیق د سوال جواب وکړ ویله غوندې راشه بخاري شریف کې حدیث دی مونږ کره راشه تا سره مکار او ځان سره به څوک راولي نه یوازې به راځي د هغه مطلب دا و چې حضرت عمر فاروق را نه شي ورسره هغه لږ جذباتي جګړه جوړه شي ابوبکر صدیق عمر ته وایي چې عمر دغسې علي صاحب سوال جواب کړی چې زمونږ کره راشه ځان سره څوک مونږ وزو یوازې به نه ځې زه به در سره یم وایي دلته چې ولرې علي صاحب ورته وایي وی ستا څه خیال دی چې مونږ دا بیعت په دې وجه نه دی کړی چې مونږ ستا بادشاهي نه منو داسې نه داسې نه ده مونږ ستا فضیلت منو ته د حضور پاک ډېر نږدې صحابي تعالی اسلام کې مخکې والی دی مخکې مسلمان دی د نبي علیه السلام در سره ډېره زیاته مینه وه د خپل ځان په ځای باندې ته په امامت ودرولې مونږ ستا د فضیلت نه هېڅ انکار نه کوو یو بوټی ګیله مې ده علي صاحب ورته وایي وایه څه ګیله دی ده وایي ګیله په دې ده چې کم از کم مونږ هم د حضور پاک د خاندان خلک یو نو چې تاسو بادشاه مقرره نو مونږ ته هم پکې مشوره ولې وکړه حضرت ابوبکر ورته بالکل خبره کېږي بالکل دا ګیله دې په ځای په کار چې تا سره مونږ مشوره کړې وي خو هغه وخت د مشورې نو مونږ ته اطلاع شوه چې انصار جمع شوي دي په سقیفه د بنو ساعده کې بادشاه مقرروي نو که مونږ تاسو یا نورو سره مشورې کولې او هلته هغې بادشاه مقرر کړی وی بیا به هم څه بیا که منه نو پیغمبر علیه السلام وی د قریشو نه ما سوا بل بادشاه مه منې او که ونه منلې جګړه جوړېده نو مونږ مشورې ته چا سره هم نه وي جوړ شوی فورا تلي چې علي صاحب یې ښه داسې مونږ خو یې که تاسو په مشوره کار کړي دي مونږ ته نه دي ویلي ویل نه وی ښځه چې ځو ورسره راغی حضرت ابوبکر صدیق خلک ډېر زیات په جومات کې جمع د حضرت علي فضیلت بیان چې دا د حضور پاک زوم دی دا تر زوی دی په هلکانو کې ړومبي مسلمان دی د بیعتو څه پورې و دې وجه نه دی کړی دی له ګیلمن دی چې مونږ سره مشوره نه ده شوې ما پوهېږه چې د مشورې ضرورت نه هغه وخت داسې چې لړ تنګ و که مونږ مشورې کولې قصه رانه خرابېدله علي صاحب پاسې د حضرت ابوبکر صدیق صفتونه یې وکړل او په لوی مسجد واقعي د پیغمبر علیه السلام خلیفه حضرت ابوبکر د کپړې تجارت پې کړ د مدینه منوره کې بازار کې روان دي کپړې خلیفة المسلمین هغه شخصیت چې د حضور پاک نفس امت کې بهترین شخصیت حضرت عمر ورغی وی ابوبکر داسې کې وی عمر دا سودا خرڅو وی ښه ته به سودا خرڅې او د مسلمانانو خدمت به څوک کوي بادشاه نه مسلمانان هغوی به څه کوي وی زما بچي به څه خوري بچوله به څه نه کوي بچي به مې څه خوري به زما ټکلکونه وراوست او چې راوسته ټول خلک یې غونډ کړل مشران وی د ابوبکر که خپله سودا خرڅوي زمونږ خدمت به څوک کوي بادشاه خو هر وخت د قوم په خدمت کې وي نو زمونږ خدمت به څوک کوي دل یو تنخوا حضرت ابوبکر صدیق پاسې خلکه مه مقرر زه به دا خپله کپړه خرڅوم په دې زما د بچو ډېره ګزاره کوي نه تنخوا ولا مقرر یو ځل چې تنخوا مقرر کړه بیبي ورته ویل خپله کپړه دې ښه وه چې د ښه خوراکونو خو به م خوړل که نه چې بادشاه شوې نو به مونږ هر څه بد شو وی بچي دې حلوا غواړي وی پخه کوه لکه دې پسه پخه کوه وی تی اجازت راکړه نو پخه به کم وی که د بیت المال مال غواړې ګورې هغه زما نه دی نه ستا دی او نه زما دی د مسلمانانو
وی نه بیت المال مال نه غواړم خو که ته اجازت راکړه نو مال چل راځي وی زه اجازت دی نو په تنخواه کې به یې لږې لږې پیسې بچ کول ډوډۍ کمه کړه خوراک یې کم لږې لږې پیسې به بچ کول نو چې د هغې نه یې لږه معمولي غوندې پیسې جمع کړې نو بچول یې پاغیل وپخه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره یې را میاشتې پکې تېرې وې هغه مخصوص حلوی هغه به یې پخوي کجورې او د زیتون تېل او څه نور څیزونه پکې اچي ورته کېښود بیبي ته وایي دا حلوا کوم ځای وه وایي دا ما پخ کړې ده وایي په څه دې پخه کړه وایي تا نه مې اجازت نه غوښتی څه اجازت دې غوښتی و وایي ستا تنخواه کې مې لږې لږې پیسې کمولې خرچه مې کمه کړه هغه پیسې مې څو میاشتې کې جمع کړې نو دا حلوا مې پې پخه کړه وی خواه خزه وی دینا پتہ لگی کہ زمون دری تنخواہ نے پکامان گزارا کی سو میاشتی گزارا شوا لار دا بیت المال چکم انچارجو سیکرٹریو اغیرہ وقتا وی دا ابوبکر تنخواہ دم رقم کا زمون دینا پکامان گزارا کی دیتا خلیفہ وائی چک جی حضور پاک کم جن تیر کرے مرض وفات کے عائشہ صدیقہ فرمائی بے ہوشی با پیراتلا بار بار ویدے بے ہوشی تمہتوی چا عائشی لک سردر پراتو پدا چاروڑو چا دا بار نراجے گریو پدے تاہ کے ورش شابہ سردر خیرات ویچے بے ہوش شو بیا پا ہوش کے راغی مات اکل اماوی چے سیب خیرات کون بیا بے ہوش شو چے بیا ہوش کے راغی بی عائشی اگر سردر دے خیرات کرد پہ میں چے سیب خیرات کو استا غم دے استا دا درد دا وجہ پاسے دے نشب چے لگ دپا قلار شنو پابا سم وی عائشی پا اغا پیغمبر بدے سگو مانی چی دے دا خدای ملاقات تلار شو کور کے سردر پری دے فٹا فٹ پاسو دا خیرات عائشہ صدیقوی وجود نے پاسے دا مغا سردر میں چالا خیراتی ورکل بیار لگا بیمارے نہ لگ مخ کے نبی علیہ السلام منذ کو مانزنہ چی سلام یو کردو فوراً پاسے پڑیر تیزے باندے پا تلوار کور تلا صحابو چی سجلو چی منذ یو کا فرد یو کل اوڑیر زرطا او چی بیالک ساتھ پس واپس راگے صحابو تیوی تاسو بزمال دی تلوار نا یو پوٹے سے تاجو بغشتی ویاو دا اللہ رسول منگوی جس سے چل دے ویدا مانا یرشیویو چا سمان را یکلے و مکر تاہ کے پروتو یرشیویو مانزہ کی میرا یاد شو نظر ورلن کون میں حکم ہو کہ جدا فوراً تقسیم کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضور پاک کہ اللہ منتخب گئی اور پیغمبر علیہ السلام دزان پزے باندے ادرینو سو خواص پا پکی ہوئی خاصیتونو پکی ہوئی بی عائشہ صدیقہ وی خوب ملی دلیو ما خوب ملی دا کہ اس کو میں اچھتا شوا او دا اسمان دینی میں تو رسید او دا ٹول دنیا روخان اکلا او دا اس کو میں رات لرات لزما پر دیکھ کے رپرے ودا وی لگ ساتھ پس بل اس کو میں اچھتا شوا اچھتے دا اسمان دی میانستا اچھتا لارا وی دا دنیا روخان اکلا وی اغمر لزما پر دیکھ کے رپرے ودا کہ بلس کو میں اولی دلا چی اگو چت اشوا او دا سر اسمان دی سر تلالا او دا دنیا روخانا کرو بیارا لزما دی غیق کرا پریوتا وی پلار تا میں الوی چی بابا دا سے خوب میں اولی بی بی عائشہ وی ابو بکر تا میں الوی بی غگی ہوتا چک پاتش وی شکل حضور پاک وفات شو او زما پا کوٹا کے دفن شو وی ما دیوی چی عائشہ دل تراشا هذا احد اخبارك دارے غیوس کو میوہ استا کوٹا کے پریو اور ستر اور نور دعا ہوئی نہیں اور دا نبی علیہ السلام مشکات کے حدیث تے یو موقع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت فدی خلاص بعد نے حضرت ابوبکر انیو اور فدی گستا سے حضرت عمر انیو حضور پاک میانس کے لئے اوخوا ابو بکر و بل عمر اور صحابوں تدا سے مخامخ قدرت وی ہاکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پرد بمون قبرون دا سے پاسو پیشن گویش
چا متعلق چې حضور پاک دا پیشنګویي ورکړي چې ما سره به دفن کېږي، ما سره به یو ځای پاسي او زما د قیامت آخرت کې زما وزیران وي، هغه څومره لوی شخصیت. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ جو اخری جنازہ په حضور پاک باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاتې سجود نبی علیہ السلام ایسم پاتې نشو. د غنیمت ځمکې وې فدک کې، خیبر کې او د بنو نذیر څه ځمکه او په مدینه منوره کې. حضور پاک هغې متعلق دا ویلي دا به د بیت المال لا نورس، زمون مال به په میراث کې نه تقسیمیږي. ما ترکنا صدقه، مونږ چې کوم مال زمون نه پاتې شي پر بیت المال هیڅ قسمه ما وارثان به زما مال په میراث کې صرف دومره ده چې د دې ځمکو نه لږ امدد اخلي او بیبیانې به امهات المؤمنین د هغې خو به څوک نه کوي، هغې له نفقه ورکوي چې هغې له نفقه یې باقي د بیت المال او کم چې نور څیزونه پاتې شو هغه چې کم صحابي له نبي علیه السلام ورکړي وو هغه د حضرت انس فرمایي ما سره یو کاسه وه د حضور پاک د اوسپنې کړی ورته لګېدلی، د لرګي کاسه وه د لرګي د اوسپنې کړی ورته لګېدلی وه دې لپاره چې مونږ به میخ تاوېده دوله دغه کړی ده او دا کاسه کې به حضور پاک اوبه څکلې او په دې کې به یې پیس کړي او دا ماته شوې وه نو دا مونږ د اوسپنې په ټانکو د هغې هغه ویلډنګ کړی یو ځای کړی دی کاسه زغره مبارکه یهودي سره ګاڼه پاتې شو. خپلو بیبیانو له د یهودي نه اوربشې اخیستې اوربشې یهودي له ولېږه وي اوربشې راکړه قرار په ادوار د باندې نه اوس خو عجیبه سره نبي علیه السلام ورسره زغره ګاڼه کړه د اوسپنو د کړو کمیس به خلکو به جنګ کې استعمالوله هغه زغره یې ګاڼه ورکړه ویې دا دا والا چې تا ادبار راشي هغه یهودي سره وه او بیبیانو له یې اوربشې راوړې وې هغه یې پرې وخوړې چې حضور پاک وفات شو هغه زغره یهودي سره ګاڼه پاتې شو. بخاري کې حدیث مات رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرعه مرهونة مع یهودي زغره یهودي سره ګاڼه پاتې شو. چا سره د پیغمبر علیه السلام توره پاتې شوه، چا سره د پیغمبر علیه السلام غره پاتې شوه، هېڅ څه نه هېڅ نه. حضرت عمر فاروق فرمایي بیبیانو یو ځل پیغمبر علیه السلام نه مالونه وغوښتل، ښځې خامخا جامې ته غواړي په واده خاده کې خو د ښځو جامې پکار دي کالي غواړي. نبی علیہ السلام نے دا سیدنا وغوښتل حضور پاک او ورته پته مو چې نبی علیہ السلام له مال د دنیا راځي او خیرات کوي نو موږ له دې پکې څه راکړي که نبی علیہ السلام چې خفه شو براغه بله کوټې د پاسه کچه کوټه وه د هغې د پاسه بله کوټه وه هغې ته وخت بیبیانو نه یې لږ ځان خفه کړه چې دوی دا کالي او جامې مامې نه چې دا پراپیګنډه وکړه چې حضور پاک بیبیانو ته طلاق ورکړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غمجن شو بیراله بشرار من بره ورخه شروع ته پوس خو مې دا وکړو الله رسوله طلقت نساء که تا بیبیانو ته طلاق ورکړی چې لا نه ما نه وی الله اکبر خوشحاله شو. وی دغه یوازې به ملاستو په څه بلاستو په یو کټ کې ملاستو د کټ چې کوم بوڼو هغه بوڼ د کجورو د پاڼو نه جوړ شوی، د کجورو د پاڼو بوڼ سخت دي او قسم دی د حضور پاک د وجود مبارک او د بوڼ په میانځ کې بل څه شی نه و، بربن کټ باندې پروت و، څادر بل شی پې نه پروت و او چې ما د حضور پاک وجود ته وکتل نو یې د کټ هغه بوڼې په دې وجود کې پټې جوړې کړې نو چې داسې کوټې ته مې وکتل دوه درې څرمنې پکې وې لاندې وې
او یو قسم دارو دی دا په سرمنو اچي دا سرمنو لپې دباغات ورکي دا اوچی پې دا سرمن دا قلق دارو پراته وی ما ورته وی چې د الله رسوله فارسیان او رومیان د خدای دشمنان دي خدای څونه مال ورکوي ته د خدای څومره خوښې دلته خدای نه سوال وکړه چې لږ مال زیات شي نو دا جګړې د بیبیانو به هم ختمې شي وی یا ډډه والې و یا نیغ کېناست او ما ته غصه شو سترګې مبارکې وپړسېدې او ما ته وایي چې عمر بن الخطاب ته په شک کې شه دغه خلکو له خدای د دنیا مال ورکوي د دنیا دپاره بس اخرت کې څه نشته موږ له خدای خیر ساتلی دی وی وایي چې معافي غواړم د الله رسول او دا به حضور پاک فرمایل وی خدایا یو ورځ دنه ډوډۍ غواړم دوه ورځې نه ولې چې ډوډۍ وخورم چې ستا حمد ادا کړم چې الحمدلله نن موږ د خدای په رزق د خدای حمد موږ ولې ادا نه کړو څومره رزق موږ له خدای راکړی موږ دا وایو چې الحمدلله ډوډۍ وخت کې تاسو به چا وي کم خلک به وایي چې الحمدلله جامه چې موږ دا وایو چې الحمدلله کورم جوړ کو ورننه وته موږ دا وایو چې الحمدلله د خدای شکر مو ادا نه کړو نو چې کله مړ شم چې د خدای حمد ادا کړم چې الحمدلله او چې کله نار شم نو چې خدای یاد کړم او زاري ورته وکړم نو میاشت پس قرآن شریف کې آیت نازل شو یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن متاعا متعکن وسرحکن سراحا جمیلا ای بیبیانو راشه که د دنیا مالم خوښي او دولتم خوښي نو د دنیا مال دولت بدر کم خو غوړي جدا کوم به نه ځانم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما او که خدای او رسول او خیانت نه خوښي نو بیا به ګزاره کوي بیبیانو یې دنیا هم نه پکار ده خدای او رسول پکار ده دا د پیغمبر علیه السلام کیفیت هېڅ پاتې نه شو کنه هېڅ چې اثر چې کم شي هغه ده هو بس امام بخاري په باب ښودلی په خپل کتاب کې او کورونه چې کم پاتې شو د بیبیانو کوټې وې څه کورونه وړې وړې کوټې به وي پوټې نه پوټې عایشه بیبي فرمایي چې کله به سجده لګوله نو وې د ما خپله به ټونګه راکړه نو ما به خپې راغونډې کړې نو چې بیا به د سجدې نه پاسې نقپې به مې خورې کړې دا پوټې نه پوټې نه پوټې دا د پیغمبر علیه السلام کورونه دنیا د حضور پاک د خوا څخه په د خپلو سترګو ښکارېدل یہ دنیا خو زمونږ د لږ ورځو ژوند دی پرې د وخت خپل کار به کوي چې آخرت مو ښکلی او ښایسته شي زما وروڼو نن ګورې مونږ ټول ځان د حضور پاک عاشقانه م ګڼو مینه م دعوه د مینې م کوو ځان الحمدلله امتیان م یو لیکن مونږ د پیغمبر علیه السلام نه عاشقانه خپل نه مونږ د مال نه خدای نه منې کوي چې مال ګټه نه منې کوي ځمکه م کاره مال م ګټه تجارت م کوه د دنیا کار روزګارم کوه خدای به نه یېرې موږ خدای یېره کړی دی هغې دنیا یېره کړې وه خدای غشتی و موږ ته د دنیا اجازت شته خو بیا موږ دنیا غشتی ده خدای مېر کړی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه کیفیت نو خلیفه شو یو بیبي چې واورېدل چې حضور پاک ښځه ده ښځه نبي علیه السلام وفات شو نو سترګې لا نړندې سترګې ړندو خو خبره نه ده دا خو ناجایز دي خو دا په هغې باندې هغه عشق دومره غالب وي چې په دا نه ده پېښ شوی سترګې ړندې کړې وایي په هغه سترګو به څه کوم چې محمد رسول الله پې نه ښکاري یو صحابي بارو چې کله راغی د نبي علیه السلام دفن شوی بس پجڑا شو او دا آیت پہوی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیم صحابوں تو لوی غنیمت تو کرنا صحابوں متعلق اللہ فرمائی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم لدی صحابوں چتا گناہ کو پزان ظلم جاؤوك وطال را اللہ رسولہ فاستغفروا الله لاول خدینا مخنا
او بیا ولا تا بخنه وغوښته الله به وبخي هغه به دا یاد وي چې مونږ نه به ګناه شو خو تا له به رالو معافي به مونږ د خدای نه وغوښته تا به راله سپاره شو که خدای به وبخلو ته مونږ چا له ځو د جلالین محشي لیکلي دي د حضور پاک د قبر مبارک نه آواز راغی غفر الله لک غفر الله لک خدای دې وبخا خدای دې دا یو کیفیت د صحابه زمارونو هغه کوټه مبارکه کې نبی علیہ السلام دفن شو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وفات شو نام پکې دفن شو او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې وفات شو د بیبي عائشې صدیقې نه اجازت وغوښته په ژوند یې اجازت وغوښته چې کله به زخمي شوی او هم پکې دفن شوی علما لیکي د یو قبر دی پکې پاتې دی حضرت عیسی علیه السلام چې کله اسمان نه راکوز شي اسمان کې جنډې دا زموږ عقیده ده او بیا دلته کې وفات شي نو هغه ځای کې به هغه دفن کېږي دا څه مختصر غوندې د نبی کریم صلی الله د وفات متعلق څه خبره مې وروڼو یو خبر به ذهن کې واچو مونږ ټول الحمدلله د نبی علیه السلام امتیان یو مونږ خدای ډېر احسان کړی ډېر عظیم احسان او د نبی علیه السلام ښکلی وړلی شوي دین په هغې باندې زمونږ ایمان دی قرآن باندې زمونږ ایمان دی نو مونږ به کوشش کوو چې مونږ د نبی علیه السلام تابعداري وکړو د هغې په شان د هغې په شان عمل وکړو د هغې په شان اخلاق ځان کې پیدا کړو هغه د پښتانه وی څه ناڅه هغه څه لار خو به پرېږدو وایي که نه چې مونږ کم از کم د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ مخامخ کېږو چې د نبي علیه السلام د مخ لګولو څه لار خو پرېښي که نه هلته خو رسوا نه شو که یو حدیث کې به راځي یو حدیث کې راځي وی بعضې خلک به وی زه به د حوض کوثر په غاړه ناست یم وی فرشتې به یې ما نه خوښوي زه به یم دا خو زما ملګري دي فرشتې به یې شړي چې تا ته پته نشته چې ستا نه پس دوی څه کړي دي نو خدای دې وکړي چې قیامت په ورځ مونږ په دې تمه یو چې مونږ خو مسلمانان یو امتیان یو او مونږ د حضور پاک سفارش تمه کوو او هغې له حوض کوثر له ځو فرشتې نه مټه ونیسي او خم وکړي څه رسوایي به کافر که شریک خدا هغې خو دنیا کې مزې کړی دي هغې خو دنیا کې ایمان نشته که نه مونږ خو دنیا کې دعوه کړی دی بابا جی زموږ یو خبره کوله یاده مې ده وایي یو قسم شیطان دی قرین ورته وایي چې دا شیطان انسان پیدا شي نو دا ورپسې ولګوي نو چې کله دا کافر یا دا بدعمله سړی جهنم ته کله غورځوي نو وایي دا د ده خاص شیطان به ورسره په دې لاس په دې اتکړو کې تړلي ورسره به یې دوزخ ته غورځوي بابا جی زموږ به یو خبره کوله هغه وی دا دوزخ په خپل دی یو لوی عذاب دی وایي دا به لوی شرم وي چې د انسان لاس د شیطان سره تړلی شي وي او دوزخ ته یې غورځوي خدای همداسې رسوایي نه ورسره درود شریف ډېر وایه موقع په موقع درود شریف ډېر وایه په نبي علیه السلام او د هغې په نقش قدم کوشش وکړئ الله هم سوال کوئ چې خدای مو د هغې په نقش قدم روان کړي درود شریف یو ځل وایه اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله وصحبه اجمعین دا ملګري د بچي نشته دعا غواړئ الله دې ورته نارینه اولاد ورکړي دی وایي روزګار مې نشته چې د چا هم روزګار نه الله دې ورته روزګار ورکړي دله دې خدای روزګار ورکړي مړي ته اذان په حل کې نشته په شریعت کې یو مریض اسپتال کې بیمار پروت دی الله دې ورته شفا ورکړي دعا وکړئ یا الله ټولو مریضانو ته شفا ورکړي یو دوست دی زموږ د پېښور راغلی دی بیمار دی غریب هغه ته هم دعا کوي چې خدای ورله روغ صحت ورکړي نو څومره مریضان دي په اسپتالونو کې او په کورونو کې شفا دې خدای ورکړي زموږ د جمع دلته کې یو حاجي صاحب دی هغه هم بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ورله روغ صحت ورکړي مردګانو ته دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي که د چا اولاد نه خدای دې ورله نارینه اولاد ورکړي که څوک پریشان وي خدای پاک دې ورله پریشاني په خوشحالو بدله کړي الله یې زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي یا الله موږ د حضور پاک په نقش قدم روان کړي د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي د هغې د جمرې لاندې مینت ته بوتلی کړي د هغې مبارک ښکلی عقیده د اهلسنت والجماعت او خشته اخلاق اعمال هم نصیب کړي په دې وطن کې د قرآن و سنت نظام راولي دې وطن کې امن او امان راولي
خدای زمونږ د ټولو د پیغمبر علیه السلام تابعداري نصیب کړي د شریعت اتباع نصیب کړي کور او بار خیر او برکت نصیب کړي زو پریشان ټینشنونو کې الله خوشاله باندې بدل کړي اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. دې بیان کې تاسو واوریدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.